د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه او دارنګ د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده. دوی دواړه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې سورۃ زلزال دا د نصف قرآن سره برابر دی او قل هو الله احد دا هم د قرآن د یوې حصې سره برابر دی او قل یا ایها الکافرون دا د قرآن د څلورمې حصې سره برابر دی. د دې حدیث روایت ترمذي شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې یو سړی د ورځې دغه درې واړه سورتونه تلاوت کوي، سورت زلزال چې په 13مه سپاره کې دی او دارنګه قل هو شریف هم 13مه سپاره کې دی او دارنګه قل یا ایها الکافرون هم په 13مه سپاره کې دی. نو واړه واړه سورتونه یې دا ورځ کې تلاوت کوئ. او یو حدیث چې مخکې بیان شو الهاکم التکاثر، دا څلور سورتونه چې تلاوت کوئ الله به ډېر اجرونه درکوي، ځکه چې د سورت زلزال تلاوت کوي ورځ کې نو تا ته به الله د نصف قرآن ثواب درکوي. قل هو شریف چې تلاوت کوي تا ته به الله جل شانه د یوې ربع ثواب درکوي او دارنګې قل یا ایها الکافرون د بلې حصې د قرآن. دا سورتونه څلور چې تلاوت کوي الله به ټول قرآن ثواب درکوي. نور قرآن حق دغه ده چې ته روزانه تلاوت کوي او دا ته دغه وړو سورتونو خاص فضیلت دی. نو دا هر چا ته زده وي نو چې لار کې روان تلاوت کوي شي، خصوصا کور نه چې وځي تلاوت یې کوزه ثوابونه به مطالعه درکوي او پتا به الله رحمتونه راوړي، کور کې په خیر او برکت هم زیات وي او په دې حدیث په عمل لا شي او دغه ثوابونه به هم ځان ته حاصل کړي. نو دا واړو واړو سورتونه دې هر چا ته زده وي، کور کې زنانو ته هم دا خبره وکړي، ماشومانو ته هم دا خبره کوي، دغه سورتونه ورته زده کړئ. د قرآن په تلاوت سره به ستاسو کورونه کې ډېر برکات الله جل شانه را نازلوي او دغه اجرونه ځان دپاره حاصل کوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.